سلام دوستانو، الله پاک مو جوړ او روغ لرم. الله پاک مو له هر قسمه مصیبت، له هر قسمه غم څخه په امان کې وساتم. دوستانو، وظیفه ده په برابر کې که د چا اولاد صالح نه وي، د چا اولاد بدکار وي، صالح نه وي، د انسان تر کنټرول وتلی وي، د انسان اولاد بد کارونه کوي، بد فعلونه کوي، په بدو کارو او په بدو افاتو کې مبتلا وي، کور ته جنګونه او شخړې کوي او له باره څخه هم کور ته شرونه راوړي، تاوانونه راوړي، بېلارې وي، د مور او پلار په کول سره نه کوي، دغه لکم له قریبانو، دوستانو، عزیزانو سره بد چلن کوي، یا د مور و پلار زیروي، د مور و پلار په خوله هم نه کوي، په یو قسم سره لارې ته نه راځي. نو نن د هغه په برابر کې یو ډیره مجربه وظیفه ده. انشاءالله الرحمن د قرآن کریم یو کوچنی آیات ته د دې ورد او وظیفه کوي. انشاءالله الرحمن الله پاک به مو اولاد در صالح کې، الله پاک به مو اولاد ولارې ته راولي، الله پاک به مو د اولاد چې دا څه قسمه مشکل ده، یا نافرمانه ده، یا بدکاره ده، یا له خلکو سره ښه چلن نه کوي، یا تاسو ته مشکلات راوړي، الله پاک به مو دا ټولې کیسې در حل کړي. د قرآن کریم یو کوچنی آیات د دې آیات ورد به کوئ انشاءالله الرحمن. د هر لمانځه څخه وروسته الله پاک به مو اولاد در برابر کړي. آیات دا آیات مبارک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لهر منځ وروسته د آیات کریمه وایست، د دې آیات کریمه وظیفه کوي، الله پاک به مو اولاد در برابر کړي.